د انرژي سره څنګ په څنګ د موږ بعض ما خپل بعض دوستان دي چې هغه روژه کله تیر شي ښه ښایسته چاق صحتمند شوی او بعضي ښه وزن لاس نه ورکړی یعنی دا بیا څه علت ډوډۍ خو دواړه یو رقم ته کله کله بعض داسې چې هغه چا وزن زیات شوی هغه خوراک دونه نه او چا چې وزن کم شوی هغه ښه صحیح خوراک هم کوي. دقیقاً او دا ډیره مهم مسله ده. زه نه پوهېږم په کوم شکل چې موږ بحث کوو، زه غواړم ټول هغه څوک چې زموږ دا بحث اوري ډیر زیات دقیق اوسي، چون دا ډیر مهم دی. که چېرته تاسو په دې رازونو پوه شئ تاسو کولی شئ د روژې نه فوقالعاده ګټه واخلئ. موږ ویلې چې انرژي دوه ډوله ده، مثبت انرژي، منفي انرژي. که چېرته ته مثبت او منفي انرژي ونه پېژنې ستا ژوند په خطر کې دی. زموږ اکثرا خلک مثبت انرژي ته د منفي فکر کوي، منفي انرژي ته د مثبت فکر کوي. ما مخکې ویلې یو ځوان فکر کوي که زه چېرته په کور کې آرامه اوسم، د لوږې احساس ونه کم، راحته اوسم، دا مثبت انرژي ده. په اصل کې دا تر ټولو منفي انرژي ده، چون آرامي تا بې غیرته بلدی. د عربستان یو شاه وایي چې دا د نسلونو لوبه ده. زما پلار وایي اوښ چلوه، د هغې نه وروسته زما د پلار نه زما بابا وایي اوښ چلوه، د هغې نه وروسته زما پلار یو زړه ټکسي لرله، بیا د پلار نه مې وروسته اوس زه فراري کې ګرځم، د ما نه وروسته به راتلونکی نسل په تیاره کې ګرځي او دا نسل زما چې په تیاره کې به ګرځي دا به دومره تنبله وي چې ټول شیان به بیرته له منځه وړي او بیا به زما بل نسل شروع کوي د صفر نه. پس څومره چې تا ته آساني ډېرېږي هغومره ته لټکېږي او هغومره د بربادۍ په لور بشریت وړي، او څومره چې سختي هغومره ته قوي کېږي او هغومره اسانتیا رامنځته کوي. پس مثبت او منفي انرژي پیژندل ډېر زیات مهم دي. په روژه کې کوم شی مثلا که تاسو وایئ چې د لوږې احساس پکې سخت دی، ولا روژه کې به اوس لوږه تنده څنګه کېږي. که مثبت انرژي ته په منفي سترګه ګوري په عمر کې د روژې نه چې دی خیر نشي لیدلی. اما که چېرته ته وایې چې لوږه او تنده د روژې اصل لذت دی، اصلي انرژي دا ده او زه باید د دې انرژي نه استفاده وکړم کله چې تږی یم، کله چې وږی یم، باید فکر وکړم دغه خلکو په اړه چې دوی وږي او تږي دي او بیا هم کار کوي. که هغو کوی شي خو زه هم کوی شم، دا مثبت انرژي ده. نو لومړی باید نظر دې ته چې لومړۍ خپرونه کې موږ پرې بحث وکړو، دې ته باید تاسو فکر وکړئ چې پوه شئ د روژې ټوله انرژي چې تاسو ته درکول کېږي مثبته ده. د څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې تاسو خپله منفي انرژي له منځه یوسئ. روژه تاسو وږی کوي د دې د خاطره چې بدعتونه له منځه یوسئ. روژه تاسو په پیشنمي کې راویښوي د دې د خاطره چې تاسو سهار وختي راپورته کېدل زده کوئ. روژه په تاسو باندې خوراک او څښاک بندوي د دې د خاطره چې تاسو خپل نفس ته غلام پاتې نشئ. دا ټول مربوط کېږي دا چې کوم انرژي مربوط خبرې ولې او دا وزن فکر پورې دقیق چې ته کوم یو مایند سیټ لري د دې ای خیر یوسئ. اوس کله چې په دې پوه شوئ دا کنسپټ تاسو واخیسته، چون دا لږ مغلق کنسپټ دی، ما بیا هم په نننۍ خپرونه کې بحث وکړه. د هغې نه وروسته زه د یو ځوان په توګه چې وزن مې ډېر کم دی فکر کوم که چېرته روژه راشي زما وزن به نور هم کم شي او دا کېدای شي د دې لامل شي سبا څوک راته ښځه رانکړي، مجرد پاتې شم. اوس دا کنسپټ چې کوم زما دی، کوم ذهنیت چې زما دی منفي دی، هیله لري چې په روژه کې به زه مثبت انرژي واخلم. کله چې زما ذهنیت روژې ته دا دی چې ما وچوي، فکر کوي زما انرژي به ماته مثبته راکړي، نه راکوي. او یو ځوان دی هغه چاق دی، هغه بیا خوشحاله دی چې والا روژه ما وچوي. رښتیا هم چون د هغه کنسپټ روژې ته مثبت دی، سبا ته ګوري هغه وچ شوی. اصل کې څه کېږي؟ ما مخکې ویلې د روژې ټوله انرژي مثبته ده. روژه وچ انسان ته وزن ورکوي، چاق انسان نه وزن اخلي. که چېرته تاسو ډنګر یاست او په واقعي شکل باندې روژه ونیسئ تاسو وزن اخلئ. او جالبه خبره دا ده چې په روژه کې کله چې په هغه کوم شکل ما غوښتي دي چې باید روژه ونیسم ما وزن پکې اخیسته. اوس څنګه وچ انسان په روژه کې وزن اخلي؟ دا مهمه ده. د یو انسان د وزن د کمیدو عوامل څه شي دي؟ اول پوره خوب نه لري، دوم تشویش کوي، دریم ډوډۍ په وخت نه ده. پس یې وایي زه نه غواړم چې ډېر بحث پرې وکړم چون ډېر طبي نه شي، اما راځئ همدغه 3 دلایل راواخلو. په روژه کې ستا خوب منظم کېږي. څنګه منظم کېږي؟ ته چې کله لاړ شي تراویح تراویح دې چې وکړي بیرته راشي روحاً ته آرامه یي. لومړنی کار چې کوي وایي تخت چېرته دی چې زه ویده شم. اکثرا ځوانان چې په روژه کې تر پیشلمي ویښ دي هغه خلک دي چې مسجد ته نه ځي، هغه خلک دي چې تراویح نه کوي. چلنج ورکوم یو نفر دې تراویح ته لاړ شي 2 ساعته دې په مسجد کې ودرېږي، عبادت او لمونځ دې وکړي او د هغې نه دې بیرته راشي وایي والا ما ته خوب نه راځي، تشویشونه لرم. اصلا امکان نه لري.
هو که چېرته هلته تراویح لګیا دي او ته دلته ټیک ټاک کې ګوتې وهي دلته ته فیسبوک کې لګیایي او بیا وایي چې ما ته خوب نه راځي تر پیشلمي وي خو هغه ستا ګناه ده. پس لومړی روژه ستاسو خوب منظموي. څنګه دی چې تراویح وکړي کور ته راغلي لومړنی کار چې ته کوي ویده کېږي. اوس 15 ساعته خوب کافي دی چون تا تراویح کې چې دی روحاني ارامتیا ترلاسه کړي. د پخوا غوندې خوب نه کوي چې نیمه ویښ وي نیمه ویده یا وحشتناکه خوبونه ګوري. ته روحاً آرامه یې، تا په تراویح کړي دي، هلته خلک لیدلي، هلته منظم یې، روحاني ارامتیا ترلاسه کړې، آرامه ویده کېږي. 15 ساعته وروسته راویښېږي او ته پیشلمی کوي تر څو آماده شي د ورځې دپاره. خو که چېرته پیشلمي نه وروسته ته بیا ویده کېږي تا ځان ته ستونزه جوړه کړه. دوم ما ویل تشویشونه دي، فکرونه دي، چورتونه دي، پروژه کې له منځه ځي. پروژه کې تر ټولو غټ چورت او فکر ستا دی چې کله ماښام شي زه لاړ شم ډوډۍ وخورم. دا جالبه ده. نور هغه چورتونه چې د بخیلۍ لامل کیږي، هغه چورتونه چې ستا د دروني له منځه تګ لامل کیږي په کیسه کې نه. پخوا یو نفر سره د بخیلي کول هغه ضعیفه کول په دفتر کې د هغه ته کته مغزه دی ورته خرابېده. اوس هغه ته ګورې وایي بلا مې ورپسې ماښام اذان به کله کیږي. څه ستا ټول فکر ستا ټول چورت د خوراک په اړه دی. خو په اصل کې ته نه پوهېږي چې دا د خوراک اړه فکر چې کوم دی څومره تا سره مرسته کړي چې تا د منفي فکرونو نه وژغوري. نور ژور خفګان تا ته مهم نه دی، نور په دې اړه والا فلان کوي راته پرېښه او هغې ته ونه رسېدم، هغه درته مهم نه دي. والا پلار مې رانه پیسې اخیستې وي درته مهم نه دي. والا په دفتر کې چا راته کنده کنلې وه درته مهم نه دي. یوازې نشه مهم درته دا ده چې کله کور ته لاړ شم، کله اوبه وڅښم یا کله ډوډۍ وخورم. پس منفي فکرونه له منځه ځي. دا چې کوم د اوس د سټینګ تاسو ویلې که نه چې دا د شیان فکر سړي ته نه راځي که نه، یو خوب منظم کېږي او بل تشویشونه له منځه ځي. دقیق. او بل تاسو چې ویلي او دریمه خبره خوراک دی. دقیقا. اوس بعضې خلک دي که نه، تاسو وایي چې 100% خلک ټول همداسې دي. اوس خبره دا ده خوراک څنګه منظم کېږي. مثلا ته یو خوراک کوي په دفتر کې، ما ته ډېر ښه مثال یې دري. زما ستا خوراک د 2 روپو خوراک نه دی. کله زه 12 بجې ډوډۍ خورم، کله 11 بجې، کله 2 بجې، کله 3 بجې، کله بیخي ما ته نه د غرمې ډوډۍ د یاده وتلې. ویل ښه نه دي روژه مې په پیره کې ماته کړې. ولې مصروفیتونه ډېر دي. پروژه کې دا منظم کېږي. د ماښام د اذان سره ته باید ډوډۍ وخوري، وروسته او شاته یې نشي خوړی. ما سوال دا و صحیح ده، هغې ته راځم. دقیقا. سو امر دا دی چې د ماښام د اذان سره به ته دفتن ډوډۍ خوري، ختم. بس تا ډوډۍ منظمه شوه. پیشلمۍ مخکې د دې چې د سهار اذان وشي ته باید راپورته شي پیشلمۍ وکړي، ختم. کله چې ډوډۍ منظمه شوه ستا وزن په خپله ډېرېږي. اوس ستا د پوښتنې ځواب ته وایم، اکثرا هغه خلک چې وزن یې کمي، د وزن د کمېدو عوامل دې ولیکي. ولې زما وزن کم دی؟ هغه ټول په روژه کې له منځه ځي. نو ولې باید ستا وزن کم شي؟ دوم سوال نه، ستا سوال ته اوس راځم. ستا دغه خلک که چېرته دا سیستم باندې مخ ته ځي او وچ دي، د دوی وزن ډېرېږي. که چېرته دوی په دې سیستم مخ ته نه ځي، وچ دي او ډنګرېږي، ګناه خو د روژې نه ده، ګناه د دوی د سیستم ده. اوس ما ته خدای پاک وایي چې دغه لار ده، دغه اصول دي، ته مخ ته لاړ شه. که زه اصول نه مراعاتوم او ستونزې سره مخ کېږم، ګناه د چا ده؟ خو زما پوښتنه اصل کې د ټولو نه دا ده چې تاسو ته د روژې اړوند اساسي اصول نه دي بیان شوي. یو مولوي صاحب په دې مسایلو بحث نه کوي چې نن یې موتا کوو. یو دیني عالم په دې مسایلو بحث نه کوي. زه تکتیکونه تاسو ته ښایم او تاسو باید ترېنه استفاده وکړئ. که چېرته ته فکر کوئ چې ډنګر یا وزن دې په روژه کې کم شوی، ګناه ستا ده، ختم. هغه عوامل چې ستا د وزن د کمېدو لامل ګرځي، ته باید په روژه کې هغه پرېږدې. رب درته وایي پرېږده، رب درته وایي لاړ شه تراوته. ته نه ځې تراوته، ناسې فیسبوک ګورې، ټوله شپه تر پیشلمي پورې ویښې او د هغې نه وروسته پیشلمی کوي، بیا بېرته وده کېږي او سبا ته دې وزن کمیږي. ګناه د مونږ څه ده؟ او د هغوی چې وزن کمیږي ولې؟ چون زموږ په وجود کې کله چې انسان چاغېږي له حده ډېر خوراک کوي، کله چې د حده ډېر خوراک وکړه دا خوراک ذخیره کېږي په وجود کې، په وازدو بدلېږي. دا واز دی د چاغ انسان په روژه کې له منځه ځي. ولې؟ چون چاغ انسان باندې نور د حده ډېر خوراک بند شوی دی. هغه به چې دی مثلا سهار راتو سهار چای به یې شکو، د هغې نه به وروسته 10 بجو کې تو یو ناشته به یې کوله. اوس ناشته پې بنده ده. غرمې ډوډۍ به یې خوړله، بیا به مازدیګر ته تلو، لیز به یې اخیسته، چپس به یې خوړه، اوس پې بند دي. اسراف پې مطلق بند دی. پس څوک چې اصل کې چاغ یې هغه اسراف کوونکی انسان دی، هغه له حده ډېر خوراک خوري، هر رقم چې ووایي، یا غمباده دی، له حده ډېر تشویش کوي. پس په هغه دا شیان بندېږي په روژه کې. ډېر وزن راځي نورمال ته، د هغه چې وزن کم دی، کم وزن راځي نورمال ته. روژه په خپل ذات کې وچ انسان چاغوي، چاغ انسان ډنګروي، او کوم بحث چې مونږ وکړو انشاءالله دوی پې پوه شوي چې ولې